سلامونه. په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې 3 پاکستاني عسکر ژوبل شوي دي. په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ په یو بل د بېګا شپې 12 بجو نه وروسته سپکې او درنې وسلې ډزې کړې دي. امنیتي سرچینې وایي په تازه نښتو کې 3 د پاکستان حفظي ځواکونو عسکر ژوبل شوي دي او یو ځایي تن د ځان خوندي کولو په هڅه کې د ډزو له امله مړ شوی دی او 2 نور عام خلک ژوبل شوي دي. ویل کېږي ژوبل شوي عسکر او 2 عام ژوبل شوي تنان لنډي کوتل کې د روغتون ته رسول شوي دي. دغه سرچینې زیاتوي افغان طالبان 2:30 بجې د شپې د پاکستان د ایوب پوستې باندې درنې ډزې کړې دي. په تورخم کې د مالونو ډک ګاډي هم پکې لګېدلې دي او تورخم ځایي خلک وایي ډزې یو ځل بیا د سهار نه پس پیل شولې. پاکستاني چارواکو افغانستان کې د واکمنو طالبانو په تورخم کې د ډزو په اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په تورخم کې تېرو 10 ورځو راهیسې خپل وطن د اوښتو په تمه راغونډ شوي مسافر د ډزو له امله خوندي ځایونو ته منتقل شوي دي او دې سره په تورخم کې د باچا مینې اوسېدونکي هم د شپې ناوخته خپل کورونه پرېښي دي او د خپلو خپلوانو کره تللي دي. دغه ویډیو چې په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي او په مختلفو رسنیو باندې نشر شوې ده، د تورخم باچا مینې په یو ځای اوسېدونکی وحید خان وایي ډزې بېګا شپې ناوخته پیل شولې او دا پته ونه لګېدله چې له کومې خوا نه اول پیل شوې، خو دواړو غاړو سختې ډزې وکړې او یو بل وښووله چې په خلکو کې سخته ویره خوره شوله. هغه وایي تېرو څو ورځو راهیسې د پولې د تړل کېدو له کبله سلګونه شمېر کې افغانان مسافر چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو په جوماتونو او نږدې کورونو کې ځایي خلکو سره پراته وو. پرون د مارچ په 2مه په تورخم سفري نقطه کې د پاکستان پوځ او حفظي ځواکونو لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ شخړه رامنځته شوله. پرون د دواړو اړخو له طرفه یو غونډه راوبلل شوله چې امنیتي سرچینې وایي په دې ناسته کې یعنې په دې غونډه کې دواړو خواوو له اړخه تود بحثونه او یو بل باندې نیوکې وکړلې. دغه سرچینې زیاتوي د افغانستان طالبانو مشري د ننګرهار مرستیال مولوي عبدالعزیز مصطفی کوله. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.